محسن داور د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه تازه څه ویلي دي؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ تازه له پاکستانه څه غواړي؟ پښتنو ته باید څه برابر شي؟ ښه راغلاست لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ او خپل نظر راسره په کومنټ کې په اخره کې شریک کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داور هم په چمن کې د پښتنو په شانداره غونډه باندې خپل نظر څرګند کړ او د غورځنګ مخالفین یې په غوږ ووهل چې پی ټي ایم نور یو واقعیت دی او څوک په دې سترګې نشي پټولی. محسن داور په خپل ټویټر پاڼې د پښتون ژغورنې غورځنګ د چمن جلسې په هکله ولیکل چې د چمن د کامیابي جلسې په هکله پی ټي ایم ته مبارکي وایي. داور په چمن کې د پښتنو هغه جلسه وستایله چې د پوځ د سخت مخالفت سره پښتنو د منظور پښتون په مشرۍ ترسره کړه. په دې غونډه کې یو عجیب بیروبار و. په زرګونه پښتنو پکې ګډون کړی و. د منظور پښتین ناڅاپي راتګ جلسې ته یو بله ولوله ورکړه او د پښتنو تاریخي وجدان یې بیا راویښ کړ. محسن داور په خپل ټویټر پاڼه د پښتنو دښمنانو ته هم یوه لنډه خو ډېره ژوره ګوتڅنډنه هم کړې ده. ده وویل چې پی ټي ایم نور یو واقعیت دی، یو ځمکنی او ژوندی واقعیت. داور وویل چې اوس نو څوک په پی ټي ایم باندې سترګې نشي پټولی. ځینې کړۍ هڅه کوي چې پی ټي ایم یو معمولي حرکت وښیي. له همدې کبله میډیا ګواښي چې د پی ټي ایم جلسې نشر نه کړي. په جلسو او هغه سیمو کې انټرنیټ بندوي. خو د دې هر څه سره محدودې رسنۍ چې ډېری ډیجیټل دي د پی ټي ایم جلسو ته د یوې لارې پوښښ ورکوي. اوس داور په ښکاره دغه کړیو ته وویل چې نور نو په پی ټي ایم څوک سترګې نشي پټولی. نور نو پی ټي ایم په داسې یوه سویه کې دی چې د پنجاب پوځ یې باید غوښتنو ته غاړه کیږدي. پی ټي ایم نامشروع غوښتنې نه لري. د پاکستان د پوځ په پښتنو د یو بشر د حق غوښتنې هم نه دي پیرزو. حال دا چې پی ټي ایم خپلو پښتنو ته بشري حقوق غواړي. پښتنو ته د یو سوله ییز ژوند غوښتنه کوي. له تاسو ډېر زیاته مننه چې د ویډیو تر اخره زموږ سره وئ او دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او که په چمن کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نننۍ غونډې په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې حتما شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان هر چېرته چې یا سبا د خوشحاله اوسئ.